أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة سورة شروع کولو نمخ کی دا خبر پیجاندل ضروری دی چی سورتونه په دوه قسم دي. یو هغه سورتونه دي چې هغه ته مکی ویل کیږي، او دویم هغه سورتونه دي چې هغه ته ویل کیږي مدني. ځکه قرآن په دوه ځمکو نازل شوی دی، یو ته مکه او یو بل ته مدینه. په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وحی راته، یا هو نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې او یا مدینه کې. نو اوس دا فرق پیژندل پکار دی چې مکی سورتونه څه ته ویل کېږي او مدني. د دې وجه نواب صدیق حسن خان رحمه الله خپل تفسیر کې لیکلی دی، وای معرفت المکی والمدنی لازم فی فهم القرآن. وای د مکی سورتونو پیژندل او د مدنی سورتونو پیژندل د قرآن کریم په فهم کې دا لازمی خبره ده. ځکه طالب العلم او د قرآن طالب به ال د آیت مقصد او پیژني چې په دې باندې پوه شي چې دا سورت مکی دی که مدني. به د سورت فهم او د آیتونو فهم ډېر ښه کېږي. فرقونه علماو ذکر کړي دي. اول فرق دا دی، مکی سورت هغې ته ویل کېږي چې مکه کې نازل شوی، او مدني هغې ته ویل کېږي چې په مدینه کې نازل شوی. دویم فرق بعض مفسرینو ذکر کړی دی، مکی سورتونو کې اکثر مسله د تزهید په دنیای د دنیا نه بې رغبتي او رغبت الی الاخرې آخرت ته شوق ترغیب ورکوي. او مدني سورتونو کې غالبا ترغیب د مسلمانانو اتفاق او وحدت ته او د اسلامی حکومت جوړولو ته دا ترغیب ذکر کیږي په مدني سورتونو کې. دریم مکی هغه سورتونو ته ویل کیږي، او دا فرق ډیر جامع مانع ده. مکی سورتونه هغه سورتونو ته ویل کیږي چې قبل الهجرت نازلې د هجرت نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم چې هجرت نو کړي. برابر خبره ده چې په طائف کې کوم آیاتونه نازل دي دغه رنګ په مکه کې نازل دي، او د مکی ګردونه واج بس دې ته ویل کیږي مکی سورت. او کم چې د مدني سورتونه دي نو هغه بعد الهجرت نازل دي، د هجرت نه وروسته چې نبی صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړ مدینې ته، نو د هغې نه وروسته چې کوم سورتونه نازل شوي دي هغې ته ویل کیږي مدني سورتونه. بیا د سورة الفاتحې نه مخکې اعوذ بالله و بسم الله ده. نو احکام التعوذ والاستعاذه د اعوذ بالله او د استعاذې بعض احکام دي، دا به موږ ذکر کړو. د اعوذ بالله دوه نومونه دي، یو ته تعوذ وایي او بل ورته استعاذه وایي. امام ماوردی رحمه الله په خپل تفسیر کې ذکر کوي چې په دې استعاذه او تعوذ کې دوه شیونه دي. یو هو چې په چا سره پناه غواړي نو د هغې هغه به د قدرت والا یو ډېر لوی شان والا ذات وي، ته چې په چا سره پناهي غواړي. دویم چې ته په چا باندې پناهي غواړي نو هغې ته به ته خوشو عاجزي کې. نو موږ پناهي غواړو د الله په نوم باندې د عامو شرونو او د ټولو شرونو نه. یو خو بس موږ عقیده دا چې د الله قدرت ډېر لوی قدرت دی، هر څه باندې قادر دی.
دویم منګ الله رب العالمین ته خشوع کو عاجزی وکاو نو دا په استعاذه کې او تعوذ کې دا دوه شی نه دي قرطبی رحمه الله لیکلی دي استعاذه په کلام د عربو کې څه ته وایي هغه استعاذه دي ته وایي پناهي حاصلول معنا چې بنده په د مصیبت نه ځان بچ کی دي ته استعاذه ویل کیږي ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دي وی والاستعاذه هي الالتجاء الى الله فاعوذ بالله کی انسان التجاء الله رب العالمین ته کوي الله رب العالمین ته پناه حاصلې چې الله ما د هر شر نه بچ کی قران وېما یا الله د قران دشمنان ډېر زید دی الله دا غنه مې بچ کی نفس د شیطان دی د غرنګي د دنیا امور دي کارونه دي تامه د قران نه اړي الله د دینه مې بچ کی او خاص کر د شیطان نه نو استعاذه کې دو شیان شو یو استجاره پنای غختل په هغه ذات چې د قدرت والا ده دویم په کې استعانت د مدد غختل د هغه نه د خپل رب نواغي تخپل عاجزي پیش کول دا په استعاذه کې دا دو شی نه دي دویمه خبره الفاظ الاستعاذه د اعوذ بالله بعض الفاظ راغلي دي په حدیثو کې ټول شته چا چې کوم ویلي صحیح دي یو قسم د اعوذ بالله په یو حدیث کې ذکر دا چې هغه کې اعوذ بالله د سره غلي دا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه دا یو قسم اعوذ بالله دا دویم د الفاظو د استعاذین هغه په حدیث بل حدیث کې راغلی دا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه دام په یو حدیث کې شته دریم چې راغلی دا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا قسم په حدیثو کې راغلی څلورم مطلق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم راغلی دا په وخت د غوسه کې یو کس ډیر غوسه و دا رګونه سم د سپټ سیدلی د غوسې د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم یې ماته د الفاظ معلوم دي کدا یوي د غوسه به سړی شي کم الفاظ دی وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غوسه درلا کور کې غوسه شو دی یا بل چا غوسه کړلې نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو زکه شیطان غوسه کړي دا غوسه به کنټرول شي به حکم الاستعاذہ دا اعوذ بالله حکم سره آیا دا فرض دا واجب دا مستحب دا نو دی کی اختلاف دی جمهور علما ذکر کئی چې د قرآن قرائت شروع کې تلاوتی شروع کې د دین مخ کې وای اعوذ بالله والمستحب دا خکار دی او ارش امر دی نو هغه ته امر استحبابي وای خکار دی چې اعوذ بالله ویلي دیم قول د عطاء ابن ابي رباح دی هغه وی اعوذ بالله په منځ کې د دیویل د من بهر ویل د قران د تلاوت په شروع کې دا وی فرض او لازم دي دلیل دا ویل دی یو په الله امر کړي دی چې فاستعذ بالله نبی کړي چې قران وی نو اعوذ بالله وی امر دی امر کې معنی د وجوب دا دیم دلیل دا ویل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې همیشواله کړي دی کله چې به تلاوت کو بس اعوذ بالله به ویلي د نبی سلام د مواظبت د وجه نه د اعوذ بالله فرض د شي انساني وي دریم وجه دا ده اعوذ بالله باندې د شیطان وسوسې د پکېږي او قاعده دا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مقدمه د واجب او واجبي ابن کثیر یو بل قول ذکر کړی چې هغه ویلي اعوذ بالله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې فرض وا چې هغه اعوذ بالله وي په باندې واجب وا او لیکن په امت باندې واجب نه ده لیکن غره قول الله چې حکم عام ده به بل خبر عدالت من ذکر کو فوائد التعوذ اعوذ بالله په پیدي فوائد سری من اعوذ بالله د قران اول کې پیدي صدا یو اعوذ بالله چې دا سبب د طهارت ده او سبب د نجات او د خلاصي د وسوسې د شیطان نه کله چې ته اعوذ بالله ویلي په دی باندې تا شیطان ورټو د ځان نه وشړو بس بیخ په سکون او په آرام او په دمس باندې قران ته کینم
وسوسه به شیطان نه دا پیدا د اعوذ بالله. بل چې دا شیطان چې انسان ته د قران په درس کې خوب ورولي دا غرنګي نور یو د کارونو ته عارض کوي چې دا په قران د درس نه واړی اول اعوذ بالله او شیطان به نو شړلې شي به د قران د استاذ نه خلاصي وسوسه بنئ. دویمه فائدہ دا اعوذ بالله دلالت کوي په کمال توحید او په عجز د بنده باندې چې یا الله د شیطان نزان نشم بچ کولای کته مې بچ نه کې توحید دې کړه. دریم اعوذ بالله کی پوره احتیاج دی الله ته چې الله بس بتا ته محتاج ما چې ته مې د دې شیطانانو د شرور نه بچ نه کې نور څوک مې نشي بچ کولای. څلورمه پیدا دا اعوذ بالله کی اقرار دی په عجز د نفس باندې او په قدرت در باندې چې الله ز ډیر کمزور مو ستا قدرت ډیر لوی دی یا الله د دې ظالم نه مې بچ کې د شیطان نام. څلورم په اعوذ بالله باندې انسان الله رب العالمین ته نږدې کیږي قربت الله رب العالمین ترازی زکه د بندو د الله په مابین کې چې حائل واقع کیږي د الله رب العالمین ترابطی په مابین کې تعلق په مابین کې هغه شیطان دی. کله چې اعوذ بالله ویری د من نه پرده لري شي الله ته بنشته شي. پنځم اعوذ بالله چې پیدا دا په دې باندې سړی د دشمن نه بچ کیږي. قران کې الله وایي انه عدو الله وایي دا شیطان تاسو ګره دشمن دی. د دشمن نه ځان ساتل پکار دي چې انسان ځان بچ کړي. اعوذ بالله ته انسان بچ کیږي. بس اعوذ بالله ویلو کې ډېری پیدا دی او دې کې رد په جبریو باندې. جبریو انسان مجبور محض دی نو موږ ورته یو کې انسان مجبور محض دی نو به ولې استعاذه وای اعوذ بالله ولې وای. نو دا اعوذ بالله ډېری پیدا دی اخرنۍ پیدا به دا ذکر کو چې بس دې کې د الله او د رسول امر منل بس زمون الله ویلي دي زمون پیغمبر بم دا کار کو چې زمون الله یو امر کړي یو زمون پیغمبر یو کار کړي بس مونږه منو بالراس والعين. بل خبره مواضع التعوذ کوم زینو کې با اعوذ بالله یو چې اعوذ بالله راغلی دا په وخت تلاوت د قران کې او چې کله قران وې بس اعوذ بالله وی اول کې دا په حدیثو کې شته ده. دیم کله چې شیطان ته یو وسوسه درواچه ولا اعوذ بالله وی چې شیطان تاپریدي وسوسه ته درچیا. دریم اعوذ بالله راغلی دا په صلات په منځ کې په منځ کې دا اعوذ بالله ویل شته ده. څلورم عند الغضب کله چې یو سړی غصه دی او داینه د څه جوش وي دماغ هم کار نه کوي دغه ټیم کې اعوذ بالله راغلی دا چې انسان دا غصه کنټرول شي غصه ډېر خوشی شي. پنځم چې اعوذ بالله راغلی دا په وخت د دخول د بیت الخلا کې راغلی دا قضای حاجت ته چې کله یو سړی زی د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا نقل دي چې هغه ویل بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا دعا راغلی دا تعوذ دی. شپږم ځای په حدیث کې دا راغلی دی کله چې خرم باړه وای یا سپې چغي وای غاپی نو دا په دغه ټیم کې دا شیطانانی ني نو دغه ټیم کې اعوذ بالله وای چې کله خرم باړه وای یا سپې आवाजونه کوي. شپږم عند الخوف چې کله یو سړی یریږي یره د باندې دا دې ټیم کې تعوذ راغلی دی لکه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق تغذی کې راغلی. وم عند الرقيه کله چې دم اچنو په حدیثو کې په بازي دمونو کې تعوذ راغله. اتم کله چې مسجد ته داخليږي هغه کې تعوذ راغله لکه یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم په دعا ویلي وقت دخول المسجد کې اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جمعه ته داخله ده دعا به ویلي. ډیر زین او ډیر مواضع د اعوذ بالله دي خو لیکن دې کې موږ ټول نشو ذکر کولای ځکه وخت نشته. اعوذ بالله نرست بسم الله دا بسم الله الرحمن الرحیم دې ته تسمیه ویلې کیږي. نو بسم الله الرحمن الرحیم شریعت حکم کړی دی چې کله ار کار کې او ار وینا کې بسم الله پکې ویوا. که کم کار پاول کې بسم الله ونه ویل دا کار به برکت ای لنډه بوچي. قرطبی لیکلی چې بسم الله سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا په اول د ار کار کې دا سنت دا
چې سړی کم کار کوي باید په بسم الله باندې وتی. بدلته یو اختلافي مسأله ده د مفسرینو مابین کې چې آیا بسم الله د قران نه مستقل آیت دی او کنه د سورۃ الفاتحه نه جز دی او کنه او د هر سورۃ نه جز دی او کنه په دې کې اختلاف ده. نو د هر سورۃ پاول کې بسم الله شته ده، د سورۃ التوبه پاول سره کې بسم الله نشته ده، د سورۃ النمل کې دو کړه بسم الله راغلي دا یو پاول کړه ته دویم په دې منځ کې دلیل دی چې قران کریم چې دا بسم الله د دینه مستقل آیت دی او د قران نه جز دی، به د فاتحه نه جز دی او کنه د سورۃ الفاتحه نه بسم الله جز دی او کنه. بعضی وای دا بسم الله د فاتحه نه جز دی او بعضی وای چې نه جز نه ده ایسه نه ده. ولیکن حدیث د ابن عباس کې راغلی دی، ابن کثیر راوړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم چې وو کان لا يعرف فصل السوره، نبی صلی الله علیه وسلم په یو صورت نه بل صورت نشو به لول او دا فصل به نه پیژاندو حتا ينزل عليه بسم الله، تر دې پورې چې په نبی سلام باندې نازل شولا بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې بسم الله را نو نبی سلام ته پته ولګیدله چې دا سورۃ الفاتحه دا سورۃ البقره دا فصل راوسته په مابین د سوراتونو کې. ابو داود حاکم دا روایت راوړی دی. عبد الله بن مبارک قولم داده چې بسم الله د یو سورۃ نم جز نه ده بلکې دا جدای را ولی فصل لا ولی د سوراتونو. ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړي وای دا قول چې دا ډیر مناسب قول دی. دویم بسم الله کې بجهر کې کنه کله چې مونږ کې تیکم دا علماء اختلاف دی. امام شوکانی رحمه الله وای چې مونږ کې بسم الله ویل دي کې د علماء اختلاف دی، په خفیه به او په جهر به نو هغه وای کوم خلک چې وای بسم الله د سورۃ نه جز ده نو هغه وای چې په جهر به او کوم خلک چې وای بسم الله د سورۃ نه جز نه ده نو هغه وای په خفیه به. لیکن خلفای راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم هغه په منځ کې په بسم الله باندې جهر نه کو، خفیه به بسم الله ویلي. امام مالک رحمه الله نه یو قول نقل دی شیرا بسم الله په منځ کې او بسم الله باندې جهر کې نو په خفیه سره وي. دلیل دا وایي چې یو حدیث د عائشه رضی الله عنها دی چې نبی صلی الله علیه وسلم بشرو کوله الحمدلله نه خدا خبره کمزور ده. بل حدیث د انس بن مالک دی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر او عمر او عثمان علی رضی الله عنهم دیلی دلیو چې دوی بشرو کوله په منځ کې د الحمدلله رب العالمین. لیکن تطبیق یې دا دی چې په دې کې جګړه نه ده پکار چې بسم الله په جهر ده او په خفیه ده. کوم صحابو چې نبی صلی الله علیه وسلم په جهر لیدل دي هغه په جهر باندې قول کړي دي یره په تیزه به ویو. کوم صحابو چې نبی صلی الله علیه وسلم لیدل دي چې په خفیه باندې بسم الله ویل ده بس په خفیه ویل پکار دي او په خفیه قول کړي دي. ځوان صحیح دي دانه دی قول پکار چې یو سړی جهر وکي ابلو تو اتبیدتی او تدایو تدا نمونه پکې دي نه ځوان نقل دي. دین کې دا باز مسائل د ستدي چې هغه د تنوع فی العبادت وي الګ کدا کې او کاغه کې دوړ جایز دي. نو چې ته په یو باندې عمل کې او د بلاغه ته بد ګوري دا صحیح کار نه ده. او دې ته جواز الامرین مسله وي چې دوړ طرفونه جایز دي. دغه ډیر مسائل دي نور اختلافي په دوړ باندې صحابه قول کړي. نبی صلی الله علیه وسلم بعض صحابه په یو عمل باندې لیدل، بعض صحابه په بل عمل باندې لیدل. نو چې دا غي په مابین کې بګی جګړه نه وانه موږ ولې جګړې وکړو. ابن قیم رحمه الله وی الحمدلله الذي جعل في الامر ساعه، حمدنا الله الذي چې موږ په دې دین کې ډیره پر اخره واستې ده. مختلف اعمال دي، مختلف سنت دي د نبی صلی الله علیه وسلم چې په کوم باندې عمل کې بس هغه زموږ د نبی طریقه ده. ترسو پورې چې بدعت نه او په حدیثو کې موجود نه وي په هغه باندې عمل لګي چې په حدیثو کې او چا په عمل وکړ بس بالکل صحیح دي. به بسم الله په خط کې لیکل نو چې کله یو سړی کې باید پوری ولي کې د څه ونی کې چې بسم الله ولي یا بسمه تعالی دا بدعت دی او د ګناه کار دی. سړی د ثواب په ځای باندې ګناه کوي چې بسم الله نیم کنډې لیکي
یا نور څه پکې یوځای کوي. د عربو وخت کلو جاهلیت کې نو هغه با بسم الله والعصا شروع کوم د لات او د عصا په نوم باندې شریعت راغی چې نه لات او عصا څه نشي کولای تاسو بسم الله وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. به د سورۃ نمخ کې مقدماتي خبرو کې هغه مسأله د فضائل السوره وا د سورۃ الفاتحه بعض فضائل لري چې بسم الله دغه برستا کله چې ورکو شنو به معنی دغه وکړو. فضائل د سورۃ الفاتحه بعض نمونه دي په حدیثو کې راغلي دي. فضائل هم دي. اول به فضائل ذکر کو نمونه به روسه ذکر کو. یو فضیلت راغله ده په حدیث د ابو سعید ابن المعلا رضی الله عنه کې داوی ما ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي لأعلمنك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد. وإذا ته یو لوی سورت پر قرآن کې درخېما مخکې نه چې د جمعه د وزي سورت د درخېم لوی سورت په قرآن. فلما اراد ان يخرج من المسجد اركل غير هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم چې د جمعه د وزي د ابو سعید رضی الله عنه ما ورته ویل چې رسول الله سورت راته وخه وکنه ما ته چې دی ویل لوی سورت ته درخېم وای ما ته ویل چې لوی سورت ده الحمدلله رب العالمین هي السبع المثاني والقرآن العظيم. تاجر ارو آیاتونه دي چې بار بار لوستل کېږي لوی قرآن ده سورۃ الفاتحه. بل حدیث کې راغلی پر روایت ابن عباس رضی الله عنهما دا وایي موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې ناس په یو درز وشو نو په دې کې جبرئیل راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي وي ته پوه شې چې دا څو نبی صلی الله علیه وسلم چې نه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي جبرئیل وای هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. وای دا یو دروازه وا چې وس کلاو شو مخکې نو کلاو شو ونزل منه ملك ما نزل قبل ذلك. وس یو ملائک د دقه دروازې نه را کوشو چې مخکې نه را کوشوي او بیدای ویلې چې ابشر بنورین په دورو ناګانو باندې زیره حاصل کا. یو سورۃ الفاتحه باندې دویم په خواتیم سورۃ البقره باندې سورۃ البقره چې کوم اخرنی آیاتونه دي په دې باندې زیره حاصل کا. بهرحال دا د سورۃ دی چې د تنوي دروازه کولاو شوی د اسمان نام بهترین سورۃ دی سورۃ الفاتحه. بل حدیث کې راغلی دی موطا د امام مالک اشتا ابو سعید وی چې نبی صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب ته ویلي چې الا اعلمک سورة لم تنزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها. وإذا تاته یو سورۃ تخم چې په تورات کې نه نازل شوی د په شان سورۃ او په انجیل کې نه نازل شوی په قرآن کې نه په شان بل سورۃ نشته ده. وای ما ورته ویل یا رسول الله وای کله چې تمون شروع کې نو تسوي وای زم چې الحمدلله رب العالمین. وای ما ته ویلي هي هذه السوره ام دقه سورۃ دا کوم چې تاویو هي سبع المثانی دا و آیت کړي بار بار لسره کېږي او دا قران عظیم دی لوی قران دی دا. بل حدیث کې راغلی پر روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وای موږ په سفر باندې تلو نو علته یو کلی والا نه موږ طرف د میل مسته وکړو هغه میل مسته رانه کړل نو پاګه قوم کې چې کوم مشر واغې است لړم وچی چې عمار وچی چې یو کس راغی موږ ته ویلي ان سید الحي لدی د دې قوم دا سردار چې هغه چې چلے شوی د مال لړم چې چلے ده زمون کلی کې دا غټان چې کوم خلک د مشران هغه نشته نو فهل منکم من راق څوک د مون کې د نشته چې موږ په مشر باندې دم واچیا. ابو سعید خدری رضی الله عنه وی موږ ورته ویلي چې موږ به د لدم کو موږ له عوض راکوي وی دیرش ګړې ته موږ واغستره وا مشر مولدم کو پس باندې دم کو سورۃ الفاتحه باندې موږ هغه دم کا مشر الله خو روغه کو دلیل په دې باندې په سورۃ باندې ځان دم وکنو احادیث کې راغلي و کرته په سورۃ الفاتحه باندې ځان دم وای د هر قسم مرض علاج دی دا د کینسر دی او د سرطان دی او نور بیماری دی انسان په بدن کې یقین سره وي او ځان په دم وای هر ماخام هر سار دا وی ځان په دم وای بل ټیم کې انسان مریض شو په دې ځان دمای
الله رب العالمین به انسان له صحت ورکړي. سورۃ الفاتحه کې دا قسم مر شفا ده دومره غرواله لري دا سورۃ. بل دا سورۃ چې دا جرګه دا او راز ده د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل چې دا الله رب العالمین ویلی دي قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفين. الله ویلی دي چې ما دا مونږ دا تقسیم کړی دی په مابین زما کې او مابین د بنده کې دوی شی دی. کله چې بنده وای الحمدلله رب العالمین وای رب العالمین وای حمدنی عبدي زما بنده زما حمد وي. کله چې بنده وای الرحمن الرحیم الله رب العالمین وای ملائکه ته اثنى علی عبدي زما بنده په ما باندې ثنا ویل زما صفته وکړو. کله چې بنده وای مالک یوم الدین الله رب العالمین وای مجدنی عبدي زما بنده زما مجد ادا کوم. کله چې بنده وای ایاک نعبد و ایاک نستعين نو الله رب العالمین وای هذا بیني وبین عبدي ولعبد ما سأل. دا زما ده معنا چې خلق بس ما بندگی کوي او د بنده دا چې بنده بس ما نه مدد غواړي. بس بهترین صورت ده دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي من صلى صلاه چا یو منځ کو او لم يقرأ فيها بأم القرآن او پس دې منځ کې دا سورۃ الفاتحه ونویل ام القرآن ونویوا فهي خداج یا خداج د دامن چې د نقصان دي او ناقص منځ دي انسان څوک چې منځ کې په منځ کې سورۃ الفاتحه ونویا دومره بهترین سورۃ ده په منځ کې او برکات کې سورۃ الفاتحه ویوا او نیم قرآن پکې ویوا ستامون نسې کېږي یا ټول قرآن پکې ویوا مونږ نسې کېږي خو ټول قرآن پکې مو ویوا او صرف سورۃ الفاتحه پکې ویوا استاد مونږ نسې کېږي دومره بهترین سورۃ ده. دیمه خبره اسماء السوره د سورۃ نمونه دې د وجه د کوم شي نمونه چې ډېری نو هغه شیم ډېر عزت مني کثرت الاسماء تدل على شرف المسمى. دی یو څه چې نمونه ډېری نو دا پته لګي چې ردا چې ډېر بهترین شی دی نمونه ډېر دا غرانګي د سورۃ الاخلاص هم ډېر نمونه دي او د رب العالمین هم ډېر نمونه دي. د دې سورۃ نمونه شته په حدیثو کې. یو نوم دی د دې سورۃ ام القرآن د قران کریم مور. دویم نوم دی په حدیثو کې راغلی سورۃ الواقعه حفاظت کوونکې سورۃ دی واقعه. نو کله چې انسان وې د شرونو د مصیبتونو د تکلیفونو د مرزونو انسان بچ گئی. دریم نوم دی سورۃ المناجات د جرګو سورۃ چې په دې کې دا بنده د رب العالمین سره جرګه کې لکه مخکې حدیث ویوا. سلورم نوم دی سورۃ الواقعه ور سورۃ ده لکه منځ کې قران ویوا نه صحیح کیږي خو سورۃ الفاتحه په کې او رکعات دي صحیح کیږي. پنځم نوم دی سورۃ الکافیه. شپږم نوم دی سورۃ الرقیه د دم سورۃ ده لکه مخکې موږ حدیث ویو حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه ځان په دموا. وم نوم دی سورۃ التفویض. اتم نوم دی سورۃ فاتحه الكتاب او سورۃ الفاتحه په دې باندې د قران شروع کیږي. فاتحه الكتاب ورته ویل کیږي د قران شروع ده. نه هم نوم دی اعظم السوره لوی سورۃ په قران کې دا سورۃ الفاتحه ده په اعتبار د معانی او په اعتبار د اسرار او د رازونو. لسم نوم دی سورۃ الصلاه د مون سورۃ دا مون کې ویل کیږي. یو لسم نوم دی سورۃ الحمد د حمد سورۃ چې بده کې حمد ذکر ده. دولسم نوم دی سورۃ اساس القرآن د قران کریم اساس دی بنیاد ده. دا غرانګي دیار لسم نوم دی السبع المثانی و اغایاتنا چې بار بار لوستل کیږي. سوار لسم نوم دی سورۃ القرآن العظیم یا القرآن العظیم هغه قرآن لوی قرآن دې ته ویل کیږي القرآن العظیم سورۃ الفاتحه ده. پنځل لسم نوم دی تعلیم المسأله په دې صورت کې د دعا طریقې زده چې انسان په کومه طریقه باندې دعا غواړي چې کله وردن نشو بیا هغه مثلا معلومیږي چې څنګه انسان د رب العالمین د دعا غواړي. شپاړسم نوم دی سورۃ الشفاء د شفا صورت د انسان ته شفا ورکوي مرزونه ته وباسي. ولسم نوم دی سورۃ الشکر د شکر صورت ده ان شاء الله نور د وسبا ذکر صلی الله تعالی علیه